اولنې موضوع هغه د ځین یو اعتراض نیم جواب زما د ترجمې په درس کې ما د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو کرامت ذکر کړو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا کرامت چې سلويخ کاله د ماسختن په 10 باندې د سحر موس کړي نو ځینې خلکو په دې اعتراض کړي چا خو په یو کلیپ هم جوړ کړی غلاټین د کسې د خنداګانې مو سره چولی نو دی لومبنه موضوع زما منکرین فقه او دشمنان ابي حنیفه ته ده د دې لږ وضاحت زکوم کوم خلک چې د فقه منکرین دي او دشمنان صرف د امام اعظم ابو حنیفه دي نو د دې لږ وضاحت تاسو ته کوم چې ما دا جمله ویلې و دوران درس چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سلويخ کالا د ماسختن په 10 باندې د سحر موس کړي مطلب خوب نه دی کړي خوب سره خو 10 ماتيږي سلويخ کالا کې امام اعظم ابو حنیفه خوب نه دی کړي او ماسختن مستبه چکم او 10 او په هغه 10 باندې د سحر موس کړي نو بیا منکرین فقه او دشمنان ابي حنیفه را پاسی اعتراض کوي یره چې دا خو زمون عقل نه مني سلويخ کاله کې د خوب څنګه نه کول څوک به اعتراض کوي چې سلويخ کاله دو او 10 نه دی مات شوی نه د شپېخ پلی کورواله سره نه دی ملو شوی نو دا خو ناجایز ده څوک به یو اعتراض څوک وي زمون عقل نه مني زمون سوچ نه مني دا کې دی نشي دا ولا څنګه کیږي نو محترمو د ټولو نه اول دا وری چې د ټول امت مسلمه د اهل السنه والجماعه په نسبت باندې کرامات الاولیاء حق کرامات د اولیاء څه دي حق او ثابت دي دا قاعده ټول کتابونه لیکلي کرامات د اولیاءونه معتزله انکار کوي کوم چې یو هغه گمراه ډله د پدریو او دو او یو ډله کې چې جهنمی ډله نو معتزله منکرین دي د کراماتو د اولیاءونه نور ټول امت په دې متفق دي چې څنګه د انبیاء معجزات حق دي دک شان د اولیاء کراماتم حق دي د ولی کرامت اصل کې د نبی معجزه ده د ولی کرامت اصل کې د نبی معجزه ده کله الله پاک د هغه انسان په لاس باندې چې هغه مدعي نبوت وي د نبوت دعوی کړی وي او ریختونه وي د په لاس باندې داسې کارونه ښکاره کی چې هغه د عقل نه ماورا وي عام عرف او عادت کې داسې کار څوک نشي کولی د معجزې مطلب هم دا دی چې دا کار ټول خلک د مقابلې نه عاجز کړي دي دا څوک کولی نشي نو دک شان کله کله چې کوم خلق د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د سنتو کامل اتباع کی داغي مکمله تابعداریو کی او د 100% په دین باندې برابر دی ګناهونو نزان ساتي نو دغه اولیاء په لاس باندې الله پاک ځینې داسې کارونه ښکارا کوي چې هغه د عقل نه ماوراوي او عام عادت کی عام دنیا کې عام انسانان داسې کار کولې نشي په خبره فيه داسې کار کولې دې ته کرامت وي نو کرامت خو وي دې ته کنه اجهل الناس ابلد العالمین چې هغه عقل نه ماوراوي اگر انکار موت نه شو کولې تاسو کدو کړلې چې ته سلويخ کاله ته سلويخ شپې نشه پاتې کیږي زناوره ته سلويخ ګنټي هم به ودس پودس کې نشه پاتې کیدل ته خو کدو کړلې نو دې ته خو کرامت وای کنه چې دا ار کدو کړلې نشي کوله دا خو خاص خلق دي چې رب العالمین داغي په لاس باندې ښکارا کوي امام ابن القیم رحم امام ابن تیمیه شیخ الاسلام په خپل کتاب النبوات کې لیکلي دي او هغه د کرامت اثبات کړي دي په معتزله باندې رد کړي دي امام ابن قیم په اجتماع جيوش المسلمین خپل نوم هغه د کتاب کې د کرامت اثبات کړي د معتزله رد کړي دي
نو ټول امت په دې متفق دی چې د الله نیکانو بندگانو د لاسه کله خدای پاک داسې یو کار ښکاره کي چې هغه کار عام امت کولی نشي. کرامت وایي دې ته چې خارق العادت وي، د عام عادت او د عام رواج نه خلاف وي. حسن بصري رحمت الله علیه متعلق راځي ایو ځل په سمندر باندې جانماز واچول او مونځ ته ودرېدم. نو هغه چې په سمندر جانماز واچول د هغه شاګرده وه رابعه بصري رحمت الله علیها. هغې چې استاد وکته چې استاد خو ما ته خپل کرامت ښیي، د سمندر د پاسه جانماز واچول مونځ کوي، ډوبېږي نه وی اورې استاد جي زم ستا شاګرد یم. رابعه البصري رحمت الله علیها جانماز راواچول په هوا واچول په مونځ ودرېدله. نو د دې وخت کدو کریله غیر مقلد دشمنان ابي حنیفه منکرین فقه او د انګریز ایجاد کرده پرزا په سمندر مونځ کولی شي؟ د دې د امام نواله چې کومې مړه دي قبرون نه راپاسي تر اوسنو خنزیرانو ژوندو پورې داسې کار څوک کولی شي؟ نو د دې نه به اوس انکار کې. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله عبدالفتاح ابو غده رحمت الله علیه لیکلي دي چې او بلکې امام ابن عبدالبر چې د څلورمې صدۍ عالم دی، مالکی دی، حنفي نه دی، حنفي نه دی. الانتقاء په نوم کتاب لیکلی دی د امام مالک، امام شافعي، امام اعظم ابو حنیفه په حالاتو باندې. په هغې کې یو کم اویا د وخت لوی جبال العلوم د امام اعظم ابو حنیفه د وخت لوی شخصیاتو د امام اعظم صفت بیان کړی دی. نو د امام اعظم ابو حنیفه فقاهت، داغه ورع، داغه ولایت، داغه لوی شان دا حد د تواتر نه اوړېدلی دی، تواتر ته رسېدلی دی. د تواتر نه انکار دا جاهل او متعصبه کوي. بهرحال زه لږ مختصر کومه دا خبره. نو ما ویلو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی 40 کاله. دا مې ویلو، دا اوس هم ویم، دا به بیا هم ویم. د کوم ځای نه مې ویلو چا چې وي دا دروغ دي. یو نامنهاد مفتی دی، نو هغه ته اگر چې هغه نیم غیر مقلد دی، پنځپیرې نیم غیر مقلد، نو هغه ته چارنګ کړی دی. وایي یاره ځینې خلک دا وایي چې امام اعظم ابو حنیفه صاحب 40 کاله د ماسوتن په اودس د سحر مونځ کړی، دا رښتیا ده؟ وایي دا ټول دروغ موږ دي مړه وي، دا خبرې نشته دی. وایي دا د خپلو مشرانو د امامانو دومره دروغ وي نه دي په کار د هغوی په صفاتو کې. نو زه ګورم چې دا دروغ چا ویلي اوس؟ دا صرف ما ویلي دي د 15مې صدۍ عالم، او دا صرف امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په صفت کې صرف احناف هم ویلي دي، که نه د نورو علماء متعلق هم دا شته. ستاسو مخې ته دا یو څو حواله جات ګم هغه دي. نو تاسو وګورئ د دې خلکو حسد، د دې خلکو پټو سترګو موږ ته وایي تقلید مه کوئ، قرآن او حدیث منئ. والله بالله چې دې څومره ړوند تقلید کوي دومره کافر هم نه کوي. دومره ړوند تقلید د خپلو مشرانو د اجهل الناس او ابلد الجالمین چې په ټکي نه دي پوي او دومره. نو د امام اعظم ابو حنیفه په شان کې پخوام خلکو چې دا شان د چا لوی شي که نه، نو خلک یې دا لویه مرتبه نشي برداشت کولی. او یاد ساتئ بالاتفاق امام حنیفه صاحب د الله لوی ولیو، او تاریخ لیکلی دی. تاریخ چا چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان کې ګستاخي کړي د رب العالمین په دنیا کې شرمولی دی، په دنیا کې الله تباه و برباد کړی. الله دې موږ د اولیاء الله دشمنانه وساتي. زما محترمو، اول زه راځم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باره کې ما کومه خبره کړې وه. دا ما سره په لاس کتاب دی سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء امام زهبي دی. څوک دی جی؟ امام زهبي. سیر اعلام النبلاء دی حنفي نه دی چې د خپل امام صفت بیان کړي، دی شافعي دی. د امام شافعي دی، د امام ابو حنیفه نه دی. سیر اعلام النبلاء وفات شوی دی په 748 کې. څومره جی؟ 748 کې، 700 کاله مخکې وفات شوی دی. خپل کتاب کې دی لیکي، دا ما سره کتاب جلد نمبر 6 دی او صفحه نمبر 653 دا 10 صفحات په امام اعظم ابو حنیفه لیکلي دي. څومره؟ 10 صفحات. او بیا وی وان اسد ابن عمرو
وعن اسد ابن عمرو ان ابا حنیفه رحمه الله تعالی صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنه. وې د اسد ابن عمر نه نقل دی. تاسو نه پیژنې دغه مولیان دا پیژن چې امام زهبي څوک دی؟ حافظ الدنیا، حافظ الدنیا. امام زهبي چې بچا کرخه راخ کی با کرخه راخ کلی شوی وي د جرح د تعدیل په اصول کې حافظ الدنیا دی. امام زهبي وایي د اسد ابن عمر نه نقل دی چې امامنا امام اعظم ابو حنیفه په یو او 10 باندې سلويخ کال د ماسوتن او د سحر مونږ کړي. کزه دروغجن ما امام زهبي د دې د قول مطابق 200 کال مخکې دروغجن پاتې شوی دی چې امام زهبي کوم حدیث ته وایي دا موضوع دی نو دی موي دا موضوع دی وای دا ضعیف دی وی چې دا ضعیف دی چا درته وی جی امام زهبي وی دا حدیث صحیح دی صحیح دی چا درته امام زهبي وی د دروغجن خسړي خبره به اولی منی ها نو امام زهبي فيږي کده 15 صدې غیر مقلد نام نهاد مولیان خفيږي امام زهبي پدی رد نه کوي او یې رسلويخ کال څنګه شوګیرو کا دا کولم ګور ما دل کې نه خبرتواله دا ویني تاسو دا ان شاء الله دی ویډیو سره بیا منسلک. وروا بشر بن الوليد عن القاضي ابي يوسف قال امام يوسف صاحب امام القصيب شاګرد دی وې زه امام القصيب سره پلار روانو ما پلار ور سره روانو ما نو سفر ما انا بينما انا امشي مع ابي حنيفه سمعت رجلا يقول لاخر نو سړی بل سړی ته وای هاذا ابو حنيفه لا ينام الليل یو زه به ما اون پسې روان یو نو یو سړی بل ته و چې دغه امام ابو حنیفه دی د ټول شپه ود کیږي نه خوب نه کوي نو ما اون پسې څه فقال ابو حنیفه والله لا يتحدث عني بما لم افعل. قسم بالله امام اون پسې فرمایي دین رستو با زما متعلق سوګدا چې خبره بیان نه کی چیزی نه کوما ما خوب کول لګړي او خلک وای چې دی خوب نه کوي نو خلک به وای چې دی خوب نه کوي او زه به خوب کوم دین رستو به زه خوب نه کوم نو هغه نو رستو امام اعظم امونی پسې تر مرګ پورې ټول عمر خوب د شپې نه کړي. والله لا يتحدث عني بما فكان يحيي الليل صلاه وتزرعا ودعاء. ټول شپه به تیرولا په منځ کې الله ته په عاجزۍ کې او په دعا کې به خوب نه دی کړی. دا یو حواله ده صرف دا البدايه والنهايه د امام ابن کثیر د امام ابن قیم شاګرد او دا ناقد الدنیا امام ابن دنیا 3 لاکونه بر تفاسیر په دنیا کې لیکل شوی 3 لاکونه او چې ما ته کوم معلومات دي د علماء په واسطه خپل معلومات دي او ټکه مې د تفسیر کتلې نو د پټوله دنیا کې د دغه غونډه بهترین تفسیر نشتا په 1 نمبر د پټوله دنیا کې تفسیر ابن کثیر شپږ جلد عربی کې غټ جلدونه لیکلي او د تاریخ لیکلي په 24 جلد کې څومره کې وایا 24 جلد کې دا تاریخ دی د امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا جلد نمبر 5 دی او صفحه نمبر دا 527 د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د تاریخ د آدم علیه السلام نه روان کړي دا شرازی وای چې کله بیا د هجرت 150 سال برابر شو نو دی بیا چې کله دا کلونو برابرېږي نو په هغه کال کې څوک لوی سړی وفات شوي د هغه ذکر پکې کوي نو په 150 کال کې څوک وفات شوی دی امام اعظم ابو حنیفه ثم دخلت سنه 50 و100 من الهجره بیا 150 وا هجری داخله شو نو لاندې بیا لیکلي دي کې وفيها توفي الامام ابو حنیفه په دې کال کې امام حنیفه سے وفات شوی دی بیا مخکې ذکر ترجمته د حالات ذکر کوي لاندې ذکر کوي امام خطیبنا وروى الخطيب بسنده عن اسد بن عمرو ان ابا حنیفه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن في كل ليله. امام ابو حنیفه مطلع علينا خطیب بغدادي په خپل سند سره د اسد ابن عمر نه نقل کړی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با ټول شپه سکول منځ به کول او هر شپه کې به قرآن تلاوت کول ويبكي حتى جړل به تر دې پورې يرحمه جيرانه چې ګوندیانو په رحم راغې دومره به امام صاحب جړل ومكث 40 سنه يصلي الصبح بوضوء العشاء. امام اعظم ابو حنیفه صاحب سلويخ کاله داس تیر کړی دي چې د ماسوتن په داس به کوم منځ کول وایا کوم منځ به کول د سحر منځ به کول وختم القرآن في الموضع الذي
توفی فیه 70,000 مرہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7,000 ځل د قرآن ختم کړي. څومره؟ 7,000 ځل. 7,000 ځل. کو پر رمضان کې به یو شپې ته غره ته ختم کول بدیم اعتراض کړي وی دې څنګه کول. نو ازما ویډیو کې لاندې کمنټس کې یو افغاني مسلمان لیکلو وې دې کې سلیرواله قسم په الله چې ما ته خدای دا توفیق را کړی چې د رمضان کې ما هر ورځ یو ختم کړی دی. نو چې د 15مې صدۍ یو عام مسلمان هر ورځ یو ختم کوي نو امام اعظم ابو حنیفه نشو کولی. او بیا لاندې نور مورخین لیکلي چې امام اعظم نه تواتر سره دا نقل ده چې هر شپه به یو ختم کول په یو رکعت کې به یو ختم کول. څومره؟ په یو رکعت کې به یو ختم کول. دا ته ثابت ده. یره چې موږ منټونه وشمارو آیاتونه وشمارو نو چې یو آیات په یو منټ کې نو بیا هم نه ویل کی الکه زناور دا کرامت دی کنه. کرامت وای دی ته چې منټ دوه یو کار پکې د شلو منټو شي. خدای دې ستاسو دا عقل نه پرتی لري کی دا غلط په خبرو پیږي نه. دا امام سوق د امام ابن کثیر رحمت الله علیه د 8مې صدی عالم دی په 747 کې وفات شوی دی او چې کمزوري کې سیدا سره کر خپې دی راکاږي خپل تفسیر کې ناقد مفسر دی ناقد دا د لیکلي تماسر پلاس کې الخيرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنیفه النعمان د امام ابن حجر الهیثمی رحمه الله دا عالم دی وفات شوی په 974 کې د 10مې صدی عالم دی او شافعی دی د امام اعظم ابو حنیفه سے ابن دی. عجیب دا د دام شافعی دی ښا چې دا وایي کنه د خپل امام پسې اصل ویلي جوړي دا حنفی نه دی دا بل حنفی نه دام حنفی نه دی دام شافعی دی. د خپل کتاب کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بارکی دغه امام زاهبی نه نقل کړي قد تواتر قال الذهبي قد تواتر قيامه الليل وتهجده وتعبده. و د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د شپې ودریدل د شپې ټول شپه عبادت کول تواتر سره نقل دي. مسلمانانو تواتر داسې لکه قرآن لکه څه شي قرآن انکار نشي کولی کنه متواتر کې سینم انکار خودونه فرض چې قرآن نه انکار کفر دی او عامه کیسه کو په تواتر سره نقل شي نو غیر انکار کفر نه دی گمراهی ده. څه شي ده؟ گمراهی ده. بیا امام سے بدمر عبادت کول ومن ثم کان یسمى الوتد من کثرت قیامه الليل. فرمایي دې وجنه امام اعظم او پس تخلق میخ ویل وتد چاته وي میخ ته وي میخ په یو ځای ولاړ کله کې نه خدي کنه امام اعظم بدمر عبادت کول خلق ورته ویل وتد په خبره باندې پیش او بیا لاندې دی لیکي زما اصل جمله ده زه د امام صاحب شان نه بیانو مخه نو بیانولې شو د 10 منټو 15 منټو کې دا سره خپل جمله ثابتوم چې ما دروغ نه دی ویلي. لاندې راځي او چې مکمل شو د امام اعظم پر رحمت الله علیه په سیرت باندې دومره کتابونه لیکل شي ټول دنیا کې خوار دي ښا یو کتاب نه په هر زبان کې. امام اعظم پر رحمت الله علیه بارکی بیا دی لیکي وحفظ عنه انه صلى صلاه الفجر بوضوء العشاء 40 سنه. سلويخ کالا امام زاهبی نقل کړی دي چې امام صاحب سلويخ کالا د ماسختن د موز باندې د 10 باندې سحر منځ کړي. دا بیا دروغ وینو خبر باندې پیش دا یو لوی محدث دی ښا نور طالبان پیژني. دا صرف دومره د درو کتاب ما حواله ورکا او په دې مو سره بشمار حوالی دي خدا ټیم کم دي نوري خبرې هم زکول غواړم. نو اول نمبر دا که زه دروغجن ما چا ور د لاټین لګولې چا ور خندګان لګولې چا وی دا دزمار دي سوګي دا دروغ وي سوک سوی که زه دروغجن امام زاهبی ته دروغجن وې امام ابن کثیر ته دروغجن وې او دک کرنګي امام هیثمی ته دروغجن وې بیا خدا نعوذ بالله دروغجن شو. دا واقع ثابت ده ښه څه شه ده دویمه خبره یره وی دا د خپل امام بارک نو دا صرف زمون امام بارک نه ده زه صرف یو څو حوالی تاسو ته وړم چې صرف زمون امام صاحب د ماسختن په اودس د سحر مونږ نه دی کړي نور بلا علماء کړي د نغیم دروغجنو. اول نمبر طاووس ابن کیسان ټول دنیا پیژنې طالب عالم دی پیژنه سوق طاووس ابن کیسان نه امام ابن جوزی په خپل کتاب صفت الصفه کې نقل کړی دي انه صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنه. امام ابن جوزی نقل کړی دي امام ابن جوزی رحمت الله علیه د شپږمې صدی عالم دی د څومره وی طاووس ابن کیسان د ماسختن په اودس باندې د سحر مسلويخ کاله کړی دي څومره دا صرف امام صاحب نه دی دوی مورا سعید ابن المسیب
سید التابعین امام التابعین د ابو هريره رضی الله عنه زومو دا ډېر لوی سړی ټوله دنیا پیژني دی وصلى رضی الله عنه الصبح بوضوء العشاء 50 سنه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه د ماسوتن په اودس د سحر موس 50 کاله کړی دی څومره 50 کاله دا خو د امام سعید ابن مسیب خبره ده زموږ د امام خبره دمو نه دی باره کې بس حضرت دکرنګ ثابت البنانی رحمت الله علیه نقل دی يقوم الليل كله 50 سنه 50 ثابت البنانی رحمت الله علیه 50 کاله بټول شپه عبادت کول 50 کاله چې کله به سحر راغی د اذان وخت به داخل شو سبه ویلې فاذا جاء السحر قال اللهم ان كنت اعطيت احدا اي يصلي في قبره فاعطني ذلك نو 50 کاله به شما سوتن به ودریدو سحر اذان پورې به تهجد کول چې سحر براغه بیا ویل الله کته شرط په قبر کې چاته د موز اجازه ورکې خدای نو ماته قبر کې د موز اجازه راکا علماء لیکلي تاریخ لیکلي ثابت ابن بنانی رحمت الله علیه البنانی چې کله وفات شو نو د قبر نه یو خخت شرط گزار شو قبر کولو شو چا وکړو ګوري چې په قبر کې په موز ولاړ دي غیر مقلدین مدی باره کې سوئی حاجی دا د انګریز پیداوار بدی باره کې سوئی دا خو زموږ امام هم نه دی او تاریخ لیکلی که تاریخ نه لیکلی نو بیا مونږه واقعي دروغجن یو ښا څلورم نمبر عیسی ابن دینار ابو اسحاق نقل کړي په طبقات الفقهاء کې صلى 40 سنه الصبح بوضوء العشاء الاخره دا کرنګي امام مولا القاری په شرح د شفا کې نقل کړي دا چې عیسی ابن دینار د ماسوتن په 10 باندې د سحر منسلويخ کاله کړي دي سم تیز وای سمرا سلويخ کاله سلور حوالی شي پنځم نمبر یصلی سلیمان التیمی د انس ابن مالک شاگرد سلیمان تیمی تابعی دی دبا منسکول الصبح د سحر بوضوء العشاء د ماسوتن په 10 سره پنځم شپږم نمبر عبد الصمد ابن مغفل وی زخپل تر وهب ابن منبه د حضور په زمانه کې موجود خو ایمان ورسته راوړی دی وهب ابن اهل کتابونو يهودي وهب ابن منبه دا متر دی د سره سو میاشت وی صاحبت عمي وهبا اشهرا يصلي الاداء بوضوء العشاء سو میاشت می ور سره تیر کړی د ماسوتن په 10 به د سحر منسکول وکیل چا ویلی دی لبس 40 سنه لم يرقد على فراش وهب ابن منبه سلويخ قال داسې تیر کړی دي چې د شپې سملاستل نه دي د شپې سملاستل تاریخ الاسلام د امام زهبي نقل کړي او المنتظم فی تاریخ الملوک والامم د ابن جوزی نولس جلد تاریخ شپږم نمبر حواله عمر ابن میمون هشیم د امام احمد ابن حنبل استاد دی هشیم د امام احمد ابن حنبل استاد دی مولاتوب سلسان کار خو نه سمون ستاسو د دفاع د پاره ستاسو دفاع کو د مذهب دفاع کو تاسو چې بس دغه بس امامت دی دا غب نه دی خدای دې موږ ته صحیح د سوګیداري توفیق نصیب کړي ها تاسو خوونه کوي موږ والله دی یو ابته زما ټینشن شدا خبري موریدلی یو ابته په خوب کې کله لګي هم کله په ویغه سوچ کوا ما چې کله د ورځ راشي زه خپل امام اعظم مونږ په دفاع کوم ان شاء الله او کو ورسووري زموږ په ساګه ساوي کړ بدن کې ساوي ان شاء الله دفاع وکړو د ټول اسلام وکړو ان شاء الله ها نو بهرحال عمر ابن مومن فرمایي چې هشیم چې دا شیخ د امام احمد بن حنبل يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل ان يموت 10 سنين تاریخ اسلام امام زهبی لس کال نقل کړي او المنتظم کې امام انجوزی شل کال نقل کړي چې هشیم با د مرګ نه مخکې د ماسوتن په او 10 باندې د سحر مونږ کول او نمبر عبد الواحد ابن زید البصری الزاهد المنتظم کې امام انجوزی نقل کړي قیل انه صلى الاداء بوضوء العشاء 40 سنه دار شجرات الذهب في من ذهب ایم نقل کړی دي چې عبد الواحد ابن زید البصری سلويخ کالا د ماسوتن په 10 سحر مونږ کړي دي نهم نمبر ابن زیاد النسابوری اقام 40 سنه لا ينام الليل يصلي الصبح بوضوء العشاء شجرات الذهب في من ذهب دي نقل کړی دي چې ابن زیاد النسابوری سلويخ کاله خوب نه دی کړي سلويخ کاله خوب نه دی کړي دي چې څومره اعتراضات کی دا اوس را پیدا شو د اعتراضات جوابات زموږ علماء کړی دي
ځکه هغې ته نظم ښه دا کتابونه لیکلي 40 کاله او 40 کاله د سحر مونځ د ماسوتن په اودس کړی. لسم نمبر سید احمد البخاری شذرات الذهب فی من ذهب کتاب نقل کړی. صلی بنا الفجر بوضوء العشاء 6 سنین شپږ کاله وي د مونږ ته د سحر مونځ د ماسوتن په اودس کړی. تلک عشرة کامله لس اوالی مې درکې څومره لس اوالی او که مرض یې نه کېږي که نه سونه ورکوم انشاءالله سونه بیا دې ووایي که چا مرض نه کېږي سونه حوالې ورکوم په ما سره وخت نو دا تلک عشرة کامله چې څوک اسدګر نه که نه دا لس اوالي به انشاءالله څه وي کافي وي. دا دلته کې ختمه شوه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی دی 40 کاله بالکل ثابت خبره ده. دا دروغ تی ولې نشو کولی ته امام اعظم ابو حنیفه نه خبره پېښې زه ولې نشو کولی امام اعظم ابو حنیفه نه د خدای ولیو د خدای دوستو کرامتونه دا کړی دي هر سړی دا کار نشي کولی. صحیح ده دا خبره دلته نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې د امام بخاری استاد دی. عبد الله ابن مبارک د امام بخاری استاد دی او په واسطه سره د امام اعظم ابو حنیفه شاګرد دی. نو هغه داغه په مخ کې شاده امام اعظم ابو حنیفه سب بدی بیان کبدی ناغه ورته هلاک شي ته د داسې خلکو بدی بیانې چې ما سز د کړي دا مې د امام اعظم ابو حنیفه نه زده کړي دا تسوي او دغه اشعار دی یو څو اشعار ما خطبه کې تلاوت کړ او نورم ډیر دي وی لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه باحکام واثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فما في المشرقين له منظير ولا في المغربين ولا بكوفة. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقابله کوونکې نو مشرق کې شته نو مغرب کې شته نو کوفه کې شته نو فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. امام عبد الله مبارک فرمایي وې د شګو د تعداد قدرې لعنت د الله دی په هغه انساني څوک چې قصدن آمدن بغیر د دلیل نه د امام اعظم ابو حنیفه سے قول رد کوي. نو موږ هم په لعنت لګو ښا چې څوک به اسی پرې کې د امام اعظم ابو حنیفه دښمنی کوي خدای دې په لعنتونه ولېږي. رب العالمین دې موږ په حق باندې قائم او دائم وګرځي. کریم او مهربان رب دې موږ ټول عمر د حق د اعلا او د کلمې د اعلا لپاره کریم رب دې موږ تاسو ټول مال جان صلاحیتونه قبول کړي او دا څونه دشمنان اسلام او مسلمین دي رب العالمین دې خائب او خاسر وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. کریم ربا مهربان ربا زموږ د ټولو کامل مکمل مغفرت نصیب کې گناهونه مو ټول معاف او فرمائے. الله په دین او په ایمان او په اسلام باندې استقامت نصیب کې د سیدنا عیسی او د سیدنا امام مهدی علیهم السلام فلخر کې مراولې دایي په قطار کې ادرې یا الله د دجال د لخر او د ډل نه محفوظ او ساتي. یا الله د کلمت الحق د بلندۍ توفیق نصیب او فرمائے. الله حق را ته حق او خیا حق پسې مروان کا باطل لا ته باطل او خیا د باطل نه محفوظ او ساته. د ټول امت مسلمه حفاظت فرمایا مدد او فرمایا. کریم ربا مهربان ربا خصوصا د مجاهدینو حفاظت فرمایا. په فلسطین کې تقریبا کم 300 شهیدان او شو 15 معشومان 8 سلویخ پورې زنانا نور عام مسلمانان کریم رب د شهادتونه قبول کی. الله اسرائیل نست و نابود کی تباہ و برباد کی. امریکا ول 3.8 بلین ډالر د غید اصلي د مدد د پاره ورکی سالانه. الله امریکم تباہ و برباد کی الله نست و نابود کی. یا الله سوق بش د امریکا او د کافرانو د اسرائیل بوتان پالش کی د غی طالب سټي اغم تباہ و برباد کی. خدای نست و نابود کی د خپل غضب پس پیړو وې د سوچ مسلمانانو مسلماتو د خپل غیبی نصرت او حفاظت او مدد او فرمایا. الله په هر سنگر او هر ډګر کې د مجاهدین او مجاهدات او حفاظت فرمایا. الله مدد فرمایا. بندیان د
د امت مسلمه و بندیان مظلومین و مظلومات یا اللہ چې شرط میتی رہائی نصیب او فرمایا زخمیان د کامل شفا نصیب کا د کندو د بورو او یا اللہ د یتیمانو بندوبست او فرمایا مخلوق ته محتاج مکی ټول ضرورت تقبل غیب خزانو پورا فرمایا یا اللہ مونږ تم کامل ایمان نصیب کا یا اللہ کامل ایمان نصیب کا کامل ایمان نصیب کا ایمان میں خرص مکی یا اللہ اعمال میں ضائع مکی یا اللہ یا اللہ ایمان میں واپس وا مخل خدایا اعمال میں ختم مکی خدایا استقامت علی الدین علی الایمان اور علی الجہاد یا اللہ تا اخیری سانس و سلگے را نصیب او فرمایا فرض قیامت مند دی اہل حق کو سب کے را پاسا وا مہربان رب کریم رب د فتنو دور دے خدایا ہر طرف د سمندری د فتنو فضاگانی د فتنو خدایا دیکھ زمون ایمان امو یو خدایا زمون د ایمان حفاظت کا د مال حفاظت کا د امت مسلموں میں حفاظت فرمایا د حلال و بابرکت روزی نصیب کا د حرام و محفوظ اوساتا شرعی حاجات د ټول امت مسلمہ پورا فرمایا بیماران د کامل شفا نصیب کا امت مسلمہ سم وفات شوی ټول د جنتونو نصیب کا تم ټول ناراضی شي خدایا یا اللہ مہربان ربا د اہل حق د ہر طرف نے حفاظت فرمایا اور سم رشی اللہ دشمنان اسلام او دین دی خائب و خاسر کا ناکام و نامراد کا منصوبی یا اللہ خور سر خور کا خپلو کی پیو بل باندې ور لگیا کا یا اللہ ټول امت مسلمتنا حفاظت فرمایا یا اللہ چې کلم تا ته درځو پدا سے حال کی تخبل دعوت رو لے گا دا حال کی متخبل ځان ته وبلا یا اللہ چې ترا ناراضی اللہ ترا نه خوشاله یا اللہ د بغاوت په وخت کې مرګ را مولي د بغاوت په وخت کې مرګ را مولي یا اللہ چې مرګ راضی اسب مرضی اللہ وقت مقرر او مقدر دے یا اللہ مقبول او مبرور او حقیقی تاج د شہادت را بسر کا او بیام زانت ابلا وصلی اللہ تبارک و تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.